بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډاکټر شهریار تاسو ته مخاطب یم او نن تاسو سره د زړه د دورې باره کې خبر کول غواړم، یعنی د هارت اټیک باره کې. اکثر د خلکو دا سوچ وي یا د هغوی په زړه کې دا شک وي چې زما خو وزن هم کم دی، زه ورزش هم کوم، خوراک کې هم زه بدپریزي نه کوم، خاندان کې هم چاته زړه مسله نشته، سګرټ هم نه څکم، شوګر بلډ پریشر مې هم نشته دی یا کنټرول دی. نو آیا ما کې څونه امکان دی یا څونه فیصد چانس دی په فیوچر کې را روان وخت کې چې ما ته خدای مکه هارت اټیک کیدلی شي؟ نو د دې لپاره څه خو داسې خبرې دي چې هغه جنرالي د ټولو انسانانو دپاره دي او هغه اکثر خلکو ته معلوم وي، لکه د وجود غټېدل، سګرټ څکل یا چیلم یا داسې نور سموک انهیل کول او دغسې خوراک کې بدپریزي کول، ایکسرسایز ورزش نه کول، داسې کار سره تعلق ساتل چې هغه ټول د ناستې وي، د شوګر کېدل او بیا هغه کنټرول کې نه ساتل، همدغسې د بلډ پریشر مثال، یا په خاندان کې زړه مسله یا عمر چې زیاتېږي د خلکو جنرالي د مرد حضرات عمر چې 40 نه واوړي او د زنانو چې د 50 نه واوړي نو د هارت اټیک چانسز زیات شي. همدغسې په مرد حضراتو کې د زنانو په مقابله کې د هارت اټیک دورې زیاتې راځي او همدغسې چې فیملی هیسټري خاندان کې چې چا مسله وي نو هغه ډېر زیات پرون وي. نو دا خو د ټولو خلکو دپاره عام خبرې دي. د غوړو دپاره تاسو لیپډ پروفایل ټیسټ کولی شئ، شوګر بلډ پریشر تاسو چیک کولی شئ او نورې خبرې خو تاسو ته په خپله به نور انسانان وایي چې وجود دې غټېږي یا ته بدپریزي کوي نو هغه خلکو ته پته لګي. راځم هغه خبرې له او د دغه انسان شک له چې هغه کې دا خبرې نشته دي او هغه په دې شک کې پروت دی چې آیا ما ته دا مسله کېدلی شي په را روان وخت کې په فیوچر کې کو نه. نو دې دپاره امریکن کالج اف کارډیالوجي زموږ چې څومره د کارډیالوجي سبق دی یا کار دی دا په علاج دی دا د هغې په هدایاتو باندې چلیږي. څومره چې کارډیالوجسټ دي په ټوله دنیا کې نو دا د امریکن کالج اف کارډیالوجي هدایات استعمالوي او هغه د یو ډېر تحقیق او ډېر ریسرچ نه پس جوړیږي. نو هغه دا ریکمنډ کوي چې یو ټیسټ دی هغې ته کورونري آرټ کیلسیم سکورینګ وایي. کورونري کیلسیم سکورینګ، کورونري د زړه رګونه یا هغه نالۍ چې کوم زړه له وینه ورکوي د زړه پټو له هغې ته وایي. نو په دې کې په اسانو الفاظو کې دا د زړه سی ټي سکین دی چې کوم د زړه په رګونو کې ویسل څه کې چې اینه د زړه پټو ته راځي په هغې کې ستا کیلشیم ګوري. نارملي دا 0 پکار دی، دا نه وي، خو که څونه کیلسیم وي څونه د دې تعداد زیات دی دونه په تا کې امکان زیات دی د هارت اټیک کېدلو. نو هغه خلکو چې څوک د نورې مسلې پکې نه وي او هغه د دې نه یېرېږي نو هدایاتو مطابق هغه کورونري کیلسیم سکورینګ کولی شي. د زړه سی ټي سکین چې په هغې کې به هغه ته دې خبرې امکان پته لګي که ان کیس اوس په چا کې د زړه په چې کوم نالۍ دي په هغې کې چې په کومې کې چې وینه راځي په هغې کې کیلشیم سیوا دی نو دا کس بیا څه کولی شي، د دې فایده څه ده؟ که ته پته ولګېده چې کیلشیم سیوا دی را روان وخت کې مسله ماته کېدلی شي نو دا به چې کوم نور لایف سټایل موډیفیکیشنز دي، یعنې دا به ورزش شروع کړي، که دا سګرټس کي هغه به فوراً پرېږدي، که د وجود غټ وي نو دا به غوړ خوراک به پرېږدي، بدپریزي به پرېږدي او دغه شان که دلته نورې تړلې مسلې وي لکه شوګر وي، بلډ پریشر وي نو هغه به دا په کنټرول کې وساتي. نو بس دا د معلوماتو په بنا مې دا خبره تاسو سره شیر کوله. ډېره مننه.